بوډا او د لیوانو پلونه، دا ناول اومه برخه. زویا، یوه شپه مې د شیرینو په زګیروي سترګې روڼې شوې. څراغ مې ولګاوه او هغې ته مې وکتل. پر سپین تندي یې څاڅکې خوله پرته وه او په غاښونو یې لاندینۍ شونډه ټینګه کړې وه. هماغسې یې په زګیروي کې وویل: ښه نه یم. ما پر تندي لاس کېښود. د څراغ په رڼا کې شونډې خندنۍ شوې، خو ډېر ژر د درد څپه پرې راغله او په زحمت یې وویل: اقربه، ته به مې نه ده، ابۍ ته ووایه. وپوهېدم چې خبره څه ده. تر سر ایښې خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه، خو د ولاړېدو پر وخت شیرینو تر مټ ونیولم. هغې ته مې وکتل. سترګې له اوښکو ډکې وې او پر شونډې یې یوه مړاوې مسکا پرته وه. له درد سره یې په شرمېدلي غږ وویل: اقربه، ته بیا مه راځه، د ابۍ په کوټه کې پرېوځه ښه. یوه شېبه یې تر مټ نیولی وم. په ځیر ځیر یې راته کتل او له یوه درد سره یې زما لاس پرېښود. ما پر تندي ښکل کړه او ورو مې وویل: لیونۍ، مه ورخطا کېږه، خدای به هر څه سم کړي. له دې سره مې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دالان ته لاړه او په توره شپه کې مې د مېرې د کوټې ور وټکاوه. د هغې خوبولی غږ مې واورېد. څوک یې؟ ومې ویل: زه یم، مالک. د اورلګید د لګېدو له غږ سره مې د ور په چاکونو کې رڼا ولیده. مېرې مې دروازه خلاصه کړه. دا پوهېدلې وه چې څه خبره ده، ځکه یې څه ونه ویل. ما لاره ورکړه او هغې زما د کوټې د وره لاستي ته لاس ور وغځاوه. زه د مېرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او په فکر کې ډوب شوم. ساعت نیم به وتلی و چې د مېرې غږ مې واورېد. هغې ویل چې شاپو هګۍ راولم. شاپو زموږ ګاونډۍ وه او د کلي ډېرو ښځو د دې تر لاس لاندې ماشومان زېږولي وو. ما هم څراغ راواخیست، د باندې ووتم او د ګاونډي د انګړ دروازې ته مې ډبره ونیوله. شېبه وروسته مې ورخطا نارینه غږ واورېد: څوک یې؟ ځان مې ور وپېژاند. دروازه خلاصه شوه او ګاونډی مې وپوهاوه چې د څه لپاره راغلی یم. هغه کور ته لاړ او شېبه وروسته شاپو هګۍ د لاټین په رڼا کې ښکاره شوه چې په کړوپه ملا زما خواته را روانه وه. 3-4 دقیقې وروسته بېرته د مېرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او بوډۍ زما کوټې ته ورننوته. خو دا ځل مې د چونګښو په کوراړ کې د شیرینو زګیروی او یوه نیمه چغه هم اورېده. د هغې چغو زما په زړه کې ستنې تېرولې، ځکه مې یو غږ پر توشکه ولګاوه او پر بل غوږ مې بالښت کېښود. ښه شېبه نوره هم ووته او بیا یو دم نیغ کېناستم. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته او په غوږو کې مې د یو ماشوم د ژړا تېرې کوکې ننوتې. بې اختیاره مې پر درۍ تندی ولګاوه او د شکر پر سجده پرېوتم. خو یو ناڅاپه مې د مېرې کوکو په زړه کې غځېدلې خوښي بېرته راټوله کړه. زړه مې له خولې راووت او په توره شپه کې مې پر تړلې وره منډه ور واخیسته. سر مې پر دړه ولګېد او د شا پر تخته پرېوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل، مخ یې د ورسۍ خواته واړاوه. ورې وویل: لکه چې بیا واوره پیل شوه. غږ یې ژړغونی و او کله چې مې ښیښې ته وکتل، اسمان وریځ و، خو د واورې ورېدل مې ونه لیدل. وروسته مې د بوډا لړزېدلي لاس ته پام شو چې د تندي له خوا یې پر ویښتو تېر کړ. خو زه وپوهېدم چې په دې چل د لاس په ورغوي خپلې اوښکې پاکې کړې. ساعت ته مې وکتل، د غرمې 12 بجې وې. زړه مې غوښتل چې بوډا نور هم راوغږوم، خو هغه خوابدی و او ښه مې دا وګڼل چې یوه شېبه یې یوازې پرېږدم. ورو ولاړ شوم. بوډا وویل: څه کوې؟ ډوډۍ راوړم. زړېدلې شونډې یې خندا سره ویړې کړې. وږی یې؟ ما وخندل. وخت نه دی؟ په خندا یې وویل. کښېنه زوروره، اوس دې زما د زړه غوټې راوسپړلې. پرېږده چې یو څه تش شي. ما هم له خدای همدا خبره غوښته. پلترۍ مې ووهله او بوډا هم د خپل ژوند کیسه پسې وغځوله. زما د خوشحالۍ عمر لنډو، داسې لکه یو خوږ خوب او باز. په سبا د شیرینو پلرګنۍ راغله او جنازه خپل هدیرې ته یووړه. زه به د ورځې پر فاتحه ناست وم او ماخوستن به مې د وروسي یو 2 ګولۍ تر ستونې تېرې کړې. وروسي زموږ په خلکو کې یو دود دی. کلیوال تر څو ورځو په خپل وار د کورنۍ نارینه ډوډۍ ته بیایي. ښځینه او ته پوخ دیګ ورلېږي او په دې توګه خپله غم شریکي څرګندوي. ما چې په هر کور کې ډوډۍ وخوړه، که به یې د میلمنو کوټه لرله نو همالته به مې سر ولګاوه، که نو په جومات کې به مې شپه سبا کوله. 3-4 ورځې مې په خپل کور پښې نه ورتلې، خو اخر مې د مجبوریت له مخې خپل کور ته مخه کړه.
چوپتیا وه. ان د کوټو دیوالونه هم خوابدي ښکارېدل. مایره مې په دالان کې ولیده چې په چوشک کې شودې اچولې. کله چې سترګې را باندې ولګېدې خوله یې جینګه شوه، سترګو ته یې ټیکری ونیو او په ژړا خپلې کوټې ته ننوته. یوه شېبه په دالان کې ودرېدم، بیا مې لړزېدلی لاس د کوټې ور ته ور وغځاوه. زویه، ملایان وایي چې د قبر تر تیارې بله ویره نشته، خو ما په ژوندوني قبر ولید. ګام مې واخیست، د کوټې ور په غونجا راپسې پورې شو. پرده مې چوله کړه، سترګې مې وغړولې. پر خړه درې یوازې یو توشک پروت و. د شیرینو د لاس هېڅ نښه نه ښکارېده. د هغې بستره، جامې، پر میخ ځوړند ټیکری او ان د هغې رانجه او سلایي هر څه له کوټې ایستل شوي وو. داسې احساس مې وکړ لکه یو لوی ګودال ته چې لوېدلی یم، داسې تیاره ګودال ته چې د وتو لار ونه لري او له مارانو او لړمانو ډک وي. پرده مې نوره هم پورته کړه او کله چې رڼا شوه، وار له واره مې په آینې کې خپلې څېرې ته پام شو. پر دیوال زړېدلې آینې ته ورنږدې شوم. دې آینې ته یوازې څو ورځې مخکې ولاړ وم. په برېتو کې مې یو سپین ویښته ښکارېده خو په ګوتو نه راته. او کله چې د شیرینو راته پام شو، په بیړه یې وویل: اقربا، ما بیا ډېرېږي. خو اوس مې ږیره او ویښته له سپینو خلو ډک و او څېره مې دومره ګونځې راته ویسېده لکه د 4 ورځو پر ځای چې کلونه راباندې تېر شوي وي. بې اختیاره مې آینې ته لاس ور ووړ او پر ځمکه مې د یو شي د لوېدو غږ واورېد. لاندې مې وکتل، پر یوې سرې رنګې ګومنځې مې سترګې ولګېدې چې له ویښتو ډکه وه. پر ګونډو شوم، ګومنځ مې له غولې راپورته کړه. د ګومنځې په ښاخونو پورې د شیرینو تور او پیچلي ویښته زړېدل. بې اختیاره مې ګومنځ په ټټر پورې ونیوله. اوښکې مې له واکه ووتې، خو هڅه مې کوله چې له خولې نه مې کومه کوکه ونه وځي. یوه شېبه مې په ټیټ غږ وژړل، بیا ستونې ستغ پرېوتم. سترګې مې چت ته وچې نیولې وې، خو په ذهن کې مې شیرینو یوې او بلې خواته کېده. کله به یې خندل، کله به یې زما په ویښتو کې ګوتې تېرولې او کله به یې راته ویل: اقربا، دومره ډېر کار مه کوه، ناروغ به شې. بیا یو دم کېناستم، زړه مې نیولی و، ټیکه نه راتله. کور داسې راته ویسېد لکه خولې چې را باندې لګوي. ناڅاپه ولاړ شوم. په دالان کې مې میرې ته ور غږ کړ. هغه راغله او په سرو سترګو راته ودرېده. بې اختیاره مې وویل: زه ځم. خوله یې وازه پاتې شوه. چېرته؟ نه پوهېږم. څومره وخت؟ نه پوهېږم. هغې په رډو سترګو راته کتل. ما وویل: باید د یو څه وخت لپاره چېرته لاړ شم، که نه زړه مې چوي. د میرې غږ ژړغونی شو. موږ چاته پرېږدې؟ خدای ته. دا وخت د میرې له کوټې نه د یو کوچني چغې پورته شوې. میرې مې وویل: پر ماشوم څه نوم کېږدم؟ ځواب مې ورکړ: نه پوهېږم. یو ځلې وینې نه؟ نه. بوډا غلی شو، ما ته یې مخ راواړوه. په سترګه کې اوښکې رغړېدې، خو شونډې خندنۍ وې. هماغسې په خندا وویل: اوس به یې وخت وي. حیران شوم. د څه شي وخت؟ ډوډۍ یادوم. ما وخندل او د ډوډۍ د راوړلو په نیت ولاړ شوم. خله ورسۍ نه مې پر خپل کوچني ورور سترګې ولګېدې چې چیلمچې په لاس د کوټې خواته را روان و. شیبه وروسته مو لاسونه پرېمینځل او کله چې مې دسترخوان هواراوه نو پلار مې کوټې ته راننوت. هغه ویل چې د باندې جانګل ولاړ دی او تا غواړي. جانګل زموږ کلیوال و. ورغلم، هغه ته مې هم د ډوډۍ سات وکړ، خو د زموږ ښکاري ټوپک غوښت. ویل چې دا 2 شپې د کور پر چرګانو کومه ګیدړه مخته شوې، غواړي نن شپه ورته پټ شي او خوړلي چرګان ورباندې زهر کړي. ما هم له کوره ټوپک ورته راویست او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته ورننوتم، پلار او بوډا دواړو د شولې له ډک غوري نه ګولې پورته کولې. زه هم د پلار تر څنګ کېناستم. بوډا په ډکه خوله د کاریزونو په اړه خبرې کولې. ویل چې قرهباغ کوم رود یا سیند نه لري، ټولې آبادۍ د کاریزونو په اوبو ده. د په دې ولسوالۍ کې پراته خلک تر 2 لکو زیات یاد کړل او دلیل یې دا راوړ چې یوازې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 15,000 کارډونه اخیستل شوي وو. نو څومره به ماشومان وي؟ ښځو خو د بېلابېلو لاملونو له مخې کارډونه وانخیستل او داسې ډېر نارینه هم وو چې نوملیکنه یې ونه کړه. بوډا خبرې کولې، خو ماته د کاریزونو په اړه معلومات په زړه پورې وو، ځکه مې د موضوع د راوړلو لپاره یو ساده پوښتنه ورنه وکړه: نو دا کاریزونه دومره ډېر دي؟ بوډا وویل: اوه زویه، کلو یو واړه کاریزونه حساب کړې، شمېره یې 100 ته رسیږي. په خبره کې ورولوېدم.
دا کاریزونه به چا کیندلې وي؟ بوډا د خپل ښي لاس یوه ګوته په خپله ژبه وڅټله. وروسته یې وویل نه پوهېږم، سم او دقیق تاریخ نه دی معلوم، خو د سیمې اوسېدونکي دا کاریزونه پر دوو برخو ویشي. دوی تانګو کاریزونو ته سلیماني کاریزونه وایي او په دې باوري دي چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې دیوانو او پیریانو کندلې دي. دلیل دا راوړي چې د سلیماني کاریزونو تونلونه دومره تنګ دي چې انسانان په خاپوړو هم تګ پکې نشي کولای. نو کیندل به یې څنګه؟ بل سلطاني کاریزونه دي چې د سلطان محمود په وخت کې کیندل شوي وو. دا کاریزونه پراخه ور تونلونه لري چې په ځینو ځایونو کې ان په ولاړه هم تګ کېدای شي. خو زه یوې خبرې ته حیران یم. دا ځل مې پلار د بوډا له خبرو سره دلچسپي وښوده او په بیړه یې وویل کومې خبرې ته؟ زه ډېرې کاریزونو ته ورښکته شوی یم. ګوډي یعنی د خټو د راپورته کولو رابړې بوکه مې ډکې کړي دي او خټې مې رایستلې دي. خو خبره دا ده چې پخوانیو خلکو د اوسنۍ دنیا غوندې پرمختللي وسایل نه لرل. دوی په دې څنګه توانېدلي وو چې په یوه حال یعنی یوه لیول پر یوه مستقیمه لیکه تر ځمکې لاندې تونلونه وکیندي، د اوبو لارې معلومې کړي او په ځانګړو فاصلو له لاندې نه د ځمکې سر ته سپرغۍ یعنی ساګانې راوخېژوي. پلار مې وویل تا ته د سپرغو کیندل ولې دومره سخت ښکاري؟ بوډا یوه لنډه دعا وکړه او پلار مې په اشاره وپوهولم چې دسترخوان ټول کړم. بوډا وویل دوې خبرې دي، که سپرغۍ د ځمکې له سره کیندلې وي نو له کومه پوهېدل چې کیندل شوی ځای به خامخا لاندې پر تونل ور برابرېږي او بیا یوه سپرغه نه ده. هر کاریز په لسګونه سپرغې لري او بلکې له تونلونو نه مخ پورته راختلی وي. نو څنګه کاږه نه دي تللي؟ سپرغې داسې سیده او مستقیمې کیندل شوي چې د ځمکې له سره څوک د اوبو ساه هم دومره سوتره نشي کیندلی. بوډا خبرې کولې خو ماته مې پلار د چای د راوړلو وویل. ځکه مې غوری او دسترخوان راواخیستل او له کوټې نه ووتم. د باندې واورې په اورېدو پیل کړی و او پخوانیو پلونو سپینه شیره نیولې وه. شیبه وروسته مې د چای ور وړل کوچني ورور ته ور په غاړه کړل او ما هم کدانې ته مخه کړه چې د غواو لپاره وچه رشقه او بوس سره ګډ کړم. د ماسپښین تر لمانځه وروسته واورې شدت وموند او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته تلم زما زاړه پلونه ډک شوي وو. بوډا په کوټه کې یوازې ناست و او له سره راټول لنګه نه وپوهېدم چې د سړي یخني شوې ده. ځکه مې بخارۍ ته ور لګېت ورکړ او په چای جوش کې پاتې شوی سوړ چای مې د بخارۍ پر سر کېښود. بوډا په یوه سترګه راته وکتل. ورې یې وویل خدای دې خیر کړي. حیران شوم. ولې؟ واوره یادوم. بیا شروع وکړه. په خندا مې وویل دا 6 کاله وچکالي دې هېره شوه؟ په خبره کې راولوېد. خیر یې غواړه. غزني او ځل همدې واورې غرق کړ. ما دا کیسه له خپله پلار اورېدلې وه ځکه مې په یوه پوښتنه د هغه ذهن راواړوه او نیغ په نیغه اصلي موضوع ته راغلم.